السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشاله به د نن ورځې ویډیو مو په دې هکله ده چې څه ډول کولی شو د یو یوټیوب چینل یوې ویډیو ته هشټیګ ورکړو. نو دا ویډیو له موږ سره تر اخره پورې وګورئ او هیله ده چې دا ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي. په لومړي قدم کې یوټیوب سټوډیو پرانیزو او له هغه ځای څخه خپله یوه ویډیو انتخابوو او د پنسل په علامه کلیک کوو ترڅو زموږ د ویډیو د ایډیټ برخه پرانیستل شي. کله چې د ایډیټ برخه پرانیستل شوه نو د ډسکریپشن له برخې څخه کوم ډسکریپشن چې غواړو هغه ورکوو او په وروستۍ برخه کې د هشټیګ مرحله پیلوو. د هشټیګ یا په پښتو کې موږ ورته زینه هم وایو او ورته علامت نمبر هم ویل کېږي. دا انتخابوو او هغه مربوطه عنوان یا هغه مربوطه موضوع چې زموږ د ویډیو مربوط ده او یا هم زموږ د چینل مربوط ده دلته لیکو. مثلا که دا ویډیو د ایډیټ په هکله وي نو د کین ماسټر د ایډیټ کوونکي اپلیکیشن نوم دلته لیکو، یا که د فیسبوک په هکله یې هشټیګ لیکو او وروسته له هغه څخه فیسبوک کلیک کوو. هلته په سجیشن کې هم موږ ته هغه ویډیو راکوي. مثلا دلته ټیک ټاک چې ولیکي ټیک ټاک وایرل په نوم باندې یو بل هشټیګ هم راځي. نو په دې طریقه باندې په سیو باندې کلیک کوو او زموږ هشټیګ مکمل کیږي، د هشټیګ ورکولو مرحله مو مکمل کیږي. خو یوه خبره باید دلته تاسو په یاد ولرئ چې تاسو یوازې کولی شئ 15 هشټیګه خپلې یوې ویډیو ته د یوټیوب ورکړئ. که چیرته له 15 څخه زیاتیږي نو هغه په هشټیګ کې نه حسابیږي او ټول هشټیګونه مو له منځه ځي. نو باید 15 یا له هغه څخه کم هشټیګونه خپلې ویډیو ته ورکړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه هم اوسیږئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.